لکران جلارنگ توریم راشا سوی داستا د هجر اوریم راشا وړم داستا د خوکو کندهار ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د ښار په مختلفو ناحیو کې د 3 کیلومتره په اوږدوالي سره د سړکانو د اساسي قریزې کولو پروژه افتتاح کړه. کران جلارنگ توریم راشا سوی داستا د هجر اوریم راشا. یا د افتتاح د ښار په 3مه ناحیه د حاجي نجار په کارته کې د شینغزي اصحابي د زابر عمومي سړک د شکاپر دروازې د عمومي سړک سره په وصل کولو کې وسوه. تخمینا دا پروژه چې د 3 کیلومتره پروژه ده 1.5 میلیونه لګښت لري او په مختلفو ناحیو کې په اته میاشتو کې به دا کار سرته ورسیږي او 4000 مسلکي او غیر مسلکي کسان ته به کار پکې پیدا شي. بلهم په ښار کې یوه دا د نجار کارته ده چې خلاصیږي عمومي په 4مه ناحیه کې لرو کېدلو اشنا پخدای لوېدلی بیا زور یم راشا. پر نوموړې پروژه باندې تقریبا 1.2 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کندهار ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. ساته چې د قتلېږي تنکۍ د ژوند د دغه پروژې په عملي کولو سره د سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه ځانګړې مننه وکړل. خلک ډېر خوشحاله دي خصوصا عام خلک کورواله خلک یعنی ملت ولس ډېر خوشحاله دي د کارو څخه ښه په زړه کې امیدونه لري. دا خو ډېر ښه پروګرامونه دي د ښاروالۍ څخه نو دا خلک ډېر په تکلیف و د سړک دغه سره چرې هم خرابې وې سړک هم خراب و نو دا خو ډېره ښه غوښتنه ده چې دوی زموږ سره وکړه ډېره غټه همکاري یې راسره وکړه. رنځور یم راشا تللې لا هغسې رنځور یم راشا د بېلتانه خو